د مالان میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زه احمد خبیب حسرت یم او تاسو د اختر ځانګړې خپرونه ګورئ. په سر کې تاسو ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر د رارسېدو مبارکي وایم. هیله مند یم دا اختر مو د خوشحالیو، خوښیو او همدارنګه د مینې څخه ډک پیل کړی وي. نن راغلي یو د حبیب الله ځاځي پارک ته تر څو د هیوادوالو سره د اختر په تړاو مرکې ولرو او همدارنګه د اختر په تړاو خبرې او اترې ولرو. هیله مند یم تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو هیوادوالو، د ځاځي پارک ترمنځ راغلي یو د هیوادوالو سره د اختر په تړاو خبرې کوو، مرکې کوو او د هغوی نظرونه او خبرې د اختر په تړاو اخلو. نو زموږ ترڅنګ هم ځوانان درېدلي، ډلې ډلې ځوانان راغلي تر څو د اختر ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ فضا کې ولمانځي. په څنګ کې مو یو ځوان ولاړ دی، خبرې ورسره کوو. سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شه، موږ روژې دې قبول. ډېره زیاته مننه. په سر کې دی که نوم راته ووایې، نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی یاستئ دې پارک ته؟ نوم مې نقیب الله جګرخون دی، د کندوز ولایت یم او اوس فعلا په کابل کې اوسېږم. جګرخون ډېر جالبه تخلص، ولې د جګرخون تخلص انتخاب کړی؟ وړکېتوب نه همدا مې ډېر خوښ و. ډېر ښه. د کندوز نه کله راغلی یاستئ؟ کابل ته څومره موده کېږي؟ ډېر وخت کېږي چې راغلی، او 10-15 کاله شو. ښه ډېر ښه. توپیرونه په هېواد کې ډوله ډول فرهنګونه دي، دودونه دي. ستاسو په اند باندې د کندوز خلکو دا چې اختر لمانځي، کابل خلک چې اختر لمانځي، دا طبیعي ده چې ځینې توپیرونه پکې. په کندوز کې خلک څه ډول اختر لمانځي؟ اختر په لومړۍ ورځ څه کوي، دویمه ورځ څه کوي؟ او دلته په کابل ښار کې تاسو څه توپیرونه پکې لیدلي دي؟ والا بس نو هر ولایتونه ښه څانګې لري، ښې درې لري، او کابل خو پایتخت ده ماشاءالله. دا پارک ځاځی بیا ډېر مشهوره ده، هر ځوانان له هر ولایت نه ورته راځي. څه مو وکړل؟ نن مو څه وکړه؟ پرون او بل پرون مو څه وکړه؟ چیرې تللي وئ؟ دلته خو اوس طبیعي خبره ده چې حبیب الله ځاځي پارک ته راغلي یاستئ. مخکې دې نه چیرې تللي وئ او وروسته څه پلان لرئ؟ والا بس مخکې خو نه وګرځېدلي، 2 ورځې په کور کې وو او نن د یارانو سره چکر راغلی وو، وایي راځئ منظره وکړو. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو شعر به درته پکې اخر کې وایم په دواړو سترګو. یو درنو لیدونکو، جګرخون صاحب لکه څنګه چې د تخلص نه پیدا ده، نو وایي غواړي چې موږ ته یو شعر هم دکلمه کړي. نو واورو د دې څخه چې کوم شعر دکلمه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وایي په ځان دا څومره ما سختي کوله چې په رښتینې مې یاري کوله، د ډېرو بېننګو مې خدمت کړی دی، څومره بې ځایه ما ځواني کوله، او دا پاتې عمر مې مور پلار له ورکې ما به دعا کې دا زاري کوله، او زه د لندن ښکلا نه نم خبر، زه هم مزدور ما مزدوري کوله، زما شپه ورځ دلته معلومه نه وه، زما خان ورور په کور خاني کوله، او دا چې شنو سترګو نه مینه غوښته، هی د قمقل چې خواري کوله، او په خوبه ښه لګېده بدو ته به بده وه، نقیب الله چې کله په پښتو کې شاعري کوله. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تر دې دمه مو د مرکې څخه او همدارنګه زموږ د ځانګړي راپور څخه خوند اخیستی وي. بیا هم راغلي یو د حبیب الله ځاځي پارک ته او د ځوانانو سره، د هیوادوالو سره د اختر په تړاو مرکې لرو. دلته هم زموږ په څنګ کې یو ځوان ولاړ دی، د دې څخه پوښتو چې د کوم ځای څخه راغلی دی او همدارنګه اختر یې څنګه پیل کړی دی او اختر څنګه تېرېږي. سلام، ستړی مه شئ، په سر کې دې نوم ووایه او د کوم ځای څخه راغلی؟ وعلیکم سلام، نوم مې بلا ده، بیټنۍ تخلص کوم او د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ څخه دې ځای ته تشریف راوړی. ډېره زیاته مننه. څنګه وه نن ورځ مو څنګه تېره شوه په حبیب الله ځاځي پارک کې؟ ګڼه ګوڼه څنګه وه؟ ملګري، دوستان، اختر مو څنګه ولمانځه؟ والا تر دې دمه خو ښه دی، او لومړۍ ورځ دویمه ورځ په خپل کور کلي کې د دوستانو سره په ګشت لاړو. درېیمه ورځ مو وغوښتل چې راس ځاځي پارک ته او دلته دوستانو سره راغلو تر څو د دې ځای د فضا نه خوند واخلو او وګورو د ځوانانو. نو ځوانان هم ښه په شوق سره راغلي دي
ګڼه ګوڼه هم پرېمانه ده او ښه ځای دی، ښه د تفریح لپاره ښه ځای دی، ښه پارک جوړ شوی دی. نو اوس امنیت هم ښه دی. نو ځوانانو نه غوښتنه ده چې خپل هېواد کې پاتې شي او خپل هېواد سمسور کړي او لکه څنګه چې داسې ښکلي ځایونه پکې جوړ شوي نو هم آباد شي او دغه د هیله د ځوانانو څخه. قرباني مو کړې وه که نه؟ قرباني مو کړې وه، ووهله یو پسه مو حلال کړی و. خدای دې په خپل دربار کې قبوله کړي. او همدارنګه ستاسو کابل د قره باغ ولسوالۍ څخه وویل چې راغلی، شمالي ولسوالۍ ده د کابل پرته له شکه چې ښه سمسوره او شنه ځایونه هم لري. او تاسو څنګه د قره باغ څخه راغلی حبیب الله ځاځي پارک ته؟ په دې ورځو کې خلک شمالي ته ځي، د غزې سیمې او د غزې ښکلاګانې ګوري. په حبیب الله ځاځي پارک کې یا کابل ښار کې مو څه داسې ځانګړتیا ولیدله چې تاسو د غزې نه دلته راغلی؟ نو د ځاځي پارک ته همیش د موږ ځوانان د قره باغ ولسوالۍ دا د اختر په ورځو کې راځي دې خواته پارک کې هغه خاصه ساتیري په پارک کې. نو په هغه خواته په شمالي سیمو کې بیا څلورم د اختر، پنځم د اختر دوستان یو ځای کېږي او یو شنې او سمسورې سیمې ته ځي، خپل ځان سره دیګ وړي او هلته یو ساتیري. خو هغه کوم ځانګړتیاوې چې اوس په پارک کې دي موږ راغلو څه خوند واخلو، دا د پارک د فضا نه هم لږ خوند واخلو. ډېره مننه. دلته مو څه وکړه؟ کوم دیګ میګ هم بار کړی کم نه دی بار کړی او که بار دې باروئ؟ دا دوستانو سره راغلي، دوستان خو هغه کونج کې دي د پارک، هغوی دیګ بار کړی ده او موږ داسې په چکر راووتلو چې خوشبختانه تاسو سره مخ شو او ډېر خوښ شو چې تاسو مو لیدلی او د تاسو په راتلو موږ هم خوشحالېږو، موږ هم د ځوانان نور هم روحیه اخلي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ، خیر اوسئ، خدا پامان. درنو هیوادوالو، دلته په سمسوره فضا کې یو ډله ځوانان ناست دي، ورسره خبرې کوو او د اختر په تړاو ورسره غږیږو. سلام، چی حال دارین؟ علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. شکر و فضل مرحمت الله ما صحت کامل دارم. خدا کنه شما هم صحت سالم داشته باشین. بسیار زیاد تشکر. در نخست اگر اسم مبارکتان بگوین و در ضمن ازی عید شما مبارک باشه. اسم ما شمس الدین نظری مشهور به جبیر است، از ولایت سمنگان هستیم. عید شما را همچنان تبریک باشه برای همه کافه امت مسلمه و برای دیگری دوستانی که در اینجا تشریف دارند. بسیار زیاد تشکر. شما گفتین از ولایت سمنگان هستین، آیا مسافر هستین در اینجا؟ خانه در اینجا است و چطور به پارک حبیب الله ځاځی آمدین؟ یه تو بود که ما مسافر هستیم، خانه هم در اونجا هستن دیگه. با همراه دوستا یک جا بودیم و شب هم یک جا سپری کردیم. وقتی که ایده های مسافری زمانی که در کنار دو میوه الله ذوالجلال نباشیم که او عبارت از والدین هست، خیلی ها دیگه سخت است. باز ما با هم تصمیم گرفتیم که کجا بریم و کجاست عید را سپری کنیم. باز به فضل مرحمت الله که ما صحت سالم داریم و باز در اینجا با همراه دوستا مشوره کردیم که ما شما میریم یک جای را به نام پارک ځاځی ما شنیدگی داشتیم و اما ندیدیم. شکر است که ما در اینجا هم دیدیم و دیگر دوستا هم در اینجا هستند. باز دیگر دوستا هم از کل ما در اینجا آمدیم. اولین ایدتان بود که در مسافری تیر کردین و یا هم قبل از هم مسافر بودین و بدون والدین و پدر مادر ایدهتان سپری شده؟ نه خیر، بلکه این ایده اول نیست، بلکه چندین ایده هاست که ما در کنار والدین نیستیم. با همراه دوستا در اینجا سپری میکنیم. خود ما هم متعلم هستیم که در مدارس درس میخوانیم و با همراه دوستا نشستیم و در اینجا چکر آمدیم. با آمدین در پارک حبیب الله ځاځی چگونه یافتین فضا را؟ دوستا و هم به می قسم بیروبار و جشن عید به صورت خوبش آیا واقعا تجلیل میشه نمیشه و بیروبار و مردم و فضای صمیمیت و محبت و همدلی چطور است میان؟ شکر خداست که ما با همراه دوستا با همراه رفیقا عید ما بسیار به خوشی سپری شد دیگه. در اینجا آمدیم و همه دوستا هستند و یکی از دوستای ما که در اونجا نشسته هستند در کتمی آمدیم. عید ما بسیار خوب تیر شد الحمدلله. بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. در اخیر میشه یک پیامتان بگوین به مردم عزیز افغانستان. پیامتان چیست من یک جوان؟ ما خود دیگر پیامی نداریم. پیام ما یگانه پیام ما همی است بر جهان و یا مثلا بالخصوص بر امارت اسلامی این هست که
همه متحد، همه یک دست باشد، چرا که این ملتی که در این افغانستان است بسیار چندین سال هستند که اینها غم دیده و رنج دیده هست و خاص ما از امارت اسلامی و یا از ملت این افغانستان این است که با هم باشد، با دست بیوزنا و دست فقیرا را بگیره، با هم با خوشی تیر شود. سلام علیکم. بسیار زیات تشکر. درنو هیوادوالو د یو مسافر ورور خبرې مو هم واورېدې چې د خپل ولایت یا د خپل سیمې څخه ډېر لرې په کابل ولایت کې میشت دی او دلته په مسافري کې خپل اختر لمانځي. موږ سره څنګه نور ځوانان هم شته چې دوی سره هم خبرې کوو او د دوی خبرې اورو. سلام ستړی مه شې، نوم دې څه دی او اختر دې مبارک شه. وعلیکم السلام، نوم مې هدایت الله ظهیر ده. تاسو ته د مبارک وي، ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ډیره مننه. زهید صاحب د کوم ځای څخه راغلی یاستئ حبیب الله ځاځي پارک ته او څنګه وه د اختر لومړۍ ورځ دوهمه ورځ او نن څنګه تېرېږي؟ زه خو د کاردینو څخه راغلی یم. اختر ماشاءالله ډېر ښه و. لومړۍ ورځ نه را په دې خوا تر درېیمه ورځ پورې ډېر پکې خوشحاله وي. یو نیکمرغه اختر ده، ښه اختر ده. ډیره زیاته مننه. فکر کوم تاسو شعر و شاعري سره هم مینه لرئ. کوم شعر او څه که هیوادوال ته وړاندې کولی شئ؟ شعر و شاعرۍ سره خو مینه لرم، خو زه به تاسو ته یو لنډ غوندې شعر ووایم ټولو هیوادوالو ته د ډالۍ. وایي خلک بیدار وي غم مې نه ژړوي، خلک بیدار وي غم مې نه ژړوي او ما د یار غم په خوب ویده ژړوي. او ما ویل پښتون یم څنګه به وژاړم او زړه چې مین چې پښتانه ژړوي. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په پای کې ځوانانو ته کوم پیام لرئ او کولی شئ؟ ځوانانو ته خو مې پیام دا چې د خپل مور او پلار قدر و عزت کوئ، ځکه چې د مور او پلار دعا چا سره وي هغه په دې دنیا باندې ښاد او آباد وي او هغه دنیا به هم ښه وي. د مور او پلار قدر و عزت کوئ، باقي کارونه هر څه الله ته پرېږدئ، هر څه الله کوي. ډیره زیاته مننه. درنو هیوادوالو د ځوانانو خبرې مو ولیدې. ورځو د پارک بېلابېلو سیمو ته او د ځوانانو سره خبرې کوو او انشاءالله تاسو هم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. درنو هیوادوالو بیا هم ستړي مه شئ. دلته نور ځوانان هم شته چې ورسره د اختر په تړاو خبرې کوو، مرکې کوو. ورځو د دوی څخه پوښتو چې اختر یې څنګه پیل کړل او د کوم ځای څخه راغلي. سلام ستړی مه شئ. په سر کې دې که نوم ووایي او اختر دې هم مبارک شي. سلام، تا دې مبارک شي. نوم مې عثمان ده او د کابل ولایت یم او دلته کیمرمایني کوم. ډیره زیاته مننه. کامرمایني په هکله دې وویلې. دلته په حبیب الله ځاځي پارک کې د کامرمایني دنده پر غاړه لرئ. څنګه دي د ځوانانو جمع جوش، د هیوادوالو راتګ پرون څنګه و، تېره ورځ څنګه و او نن څنګه دی؟ والا ښه خوشحاله دي، غونډ بس ښه مستۍ کې راځي، مینوال ډېر دي او ډېر هغه راځي عوام پوه شوې او عکسونه ورته اخلو. ستاسو کار څنګه دی؟ عکسونه هیوادوال اخلي نه اخلي؟ د ورځې مازدیګر ډېر کسان راځي، غرمه ډېر راځي، سهار وختي ډېر راځي، کله کوم وخت ډېر کسان راځي؟ والا ډېر وخت مازدیګر کې راځي چې بس لمر لیک کته سوی ښایسته عکسونه راځي او غونډ ښه خوشحاله وي. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. درنو هیوادوالو دلته نور ملګري هم شته، ښایسته ښایسته ځوانان راغلي د حبیب الله ځاځي د پارک څخه د خوند واخلي او همدارنګه د اختر د لمانځلو لپاره راغلي. دوی سره هم مرکه کوو. سلام ستړی مه شئ. په سر کې دې که نوم ووایي او اختر دې هم مبارک شي. علیکم السلام. تاسو ته ټولو همکارانو ته د اختر مبارک وي. نوم محمد نعیم ساحل دی، د وردګ ولایت اوسېدونکی یم. ډیره زیاته مننه. د وردګ ولایت څخه د حبیب الله ځاځي پارک ته راغلي یاستئ او که دلته په کابل ښار کې اوسېږئ؟ نه، پیران خو کابل ښار کې اوسېږو، کابل ښار ورته راغلي یو. څه کوئ؟ څه مصروفیات، څه بوختیا؟ او زه خپله محصل یم او د نور ملګري راسره دي هم اکثره محصلین دي. ډیره زیاته مننه. د کوم پوهنځي محصلین یاستئ او همدارنګه په حبیب الله ځاځي پارک کې مو نن څه وکړل؟ څنګه خوند مو واخیسته د چکر څخه که من د انجینرۍ پوهنځۍ محصل یم او ځاځي پارک راغلو، چکر مو ویل او ښایسته هوا ده، هیوادوال ښه خوشحاله دي، امنیت ټینګ دی انشاءالله او ټول ښه خوشحاله دي. ډیره زیاته مننه. د وردګ ولایت په دود او دستور باندې که لږ معلومات راکوئ چې په وردګ ولایت کې دا طبیعي خبره چې د نورو هیوادو په پرتله به هر هیواد جلا جلا دود او دستور او رواج لري. معمولا د وردګو په ولایت کې خلک اختر څنګه لمانځي؟ په لومړۍ ورځ، په دویمه ورځ او په درېیمه ورځ کوم کارونه کوي؟
بالکل طبعا رواجونه او دستور یو څه فرق لري. وردګ ولایت عموما اکثره سیدي د کورو کورځي ځکه اطراف د اختر مبارکۍ دي تر ډېره پورې د بازار سره څه فرق لري. هغلته دوی ډېر کورو ته ځي، مقصد یو د بل مېلمانۍ ډوډۍ او دغه زیات دي. ډېره زیاته مننه. په پای کې که کوم پیام لرې خپل ملګرو دوستانو ځوانانو ته کولی شئ؟ مننه ټول هېوادوالو ته په هر کې بیا هم د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي د خپلو کورنیو مستان خوشحاله اختر ولري. ډېره مننه تاسو. ډېره مننه تاسو هم. سلامت اوسئ. درنو هیوادوالو، د حبیب الله ځاځي پارک یو د هیوادوالو سره د اختر درېیمه ورځ لمانځو. ګڼه ګوڼه ده، ماشاءالله ځوانان د هر سیمې او د هر ولایت څخه راغلي. دلته هم یو ډله ځوانان درېدلي، ورځو سره مصاحبه کوو، ګورو چې دوی اختر څه ډول لمانځي. سلام، ستړی مه شې، په سر کې که راته ووایې نوم دې څه دی او اختر دې هم مبارک شي. وعلیکم سلام، د تا دې اختر مبارک وي. نوم مې قندغه ده. ډېر ښه. قندغه جانه، د کوم ځای څخه راغلی حبیب الله ځاځي پارک ته؟ زه د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ نه راغلی یم. ښه ډېر ښه. موسهي ولسوالۍ څخه نن راغلی که تېره ورځ راغلی وئ؟ نه، نن سحر راغلی یم. یعنې اختر مو موسهي کې ولمانځه. څه ډول دودونه او همدارنګه موږ تاسو پوهېږو چې هره ولسوالۍ هر ولایت په افغانستان کې ځان ته بېلابېل ډول دودونه لري. موسهي ولسوالۍ کې اختر خلک څنګه لمانځي کله چې اختر لمونځ وشي؟ مشران کشران دې په هکله لږ معلومات راکړئ. موږ چې کله اختر مانځه ته لاړ سو سحر کې، نو بعد له هغې نه نو راځو بیا کور ته او کور نه بیا تی د خلکو خپلوانو کره ځو. نو بس ډېر ښه. دلته کابل ښاره نو په چکر راغلی یاستئ؟ یوازې راغلی یاستئ که نور ملګري هم شته؟ نه، یوازې نه یم راغلی، نور ملګري هم راسره راغلي. څه ډول و اختر؟ څه ډول و سږکال؟ امنیت، فضا، ډاډمنه فضا، هیوادوال، د دې په هکله نظر څه؟ شکر د الحمدلله. سږکال دا ټول کلون بیخي اختر ښه خوندور و او ښه ساعت هم پکې تېر سو، خوندور و. ډېره زیاته مننه. سلامت. درنو هیوادوالو، هیلهمند یم ستړي شوي نه یاستئ. دوه درې کسانو سره مصاحبه وکړه، د اختر په هکله مو هغوی سره خبرې وکړې. دلته یو بل ځوان درېدلی، ماشاءالله ښه ښایسته پکول یې هم په سر دی. د دې څخه پوښتنه کوو او چې د کوم ځای څخه راغلی دی او همدارنګه ستړي مه شي ورته وایو. ستړی مه شي، اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک سي. منځ روزه دې قبوله سه. زما نوم نثار احمد د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ نه راغلی یم. ځاځي حبیب الله ځاځي پارک ته راغلی یم. ډېره زیاته مننه. ماشاءالله ښایسته پکول دې په سر کړی. که د پکول په هکله دې یو څه معلومات راکړې چې دا پکول د کومو سیمو خلک اکثریت په سر کوي او ډېر یو ښایسته ډیزاین دی، خپله دې جوړ کړی، اخیستی دی، څنګه معلومات راکړئ؟ دا خو د خوست خلک په سر کوي او موږ شوق اخیستی د ځان لپاره، نو شوق لپاره مې اخیستی. ډېره زیاته مننه. څه ډول و اختر؟ څنګه و سږکال اختر؟ لوی اختر، ځوانانو ګڼه ګوڼه، امنیت، نو خوند ترېنه واخیسته که نه؟ ولا الحمدلله امنیت ډېر ښه و او خوند هم تشکه واخیستی. امارت اسلامي شکر الحمدلله ډېر یو په زړه پورې باندې امنیت نیسي. ډېر یو ښه فضا او ښه. کابل ته کله راغلی؟ نن راغلی که تېره؟ کابل ته نن سهار راغلم، 7 بجې به مې حرکت راکړی شاوخوا. ډېره زیاته مننه. ځوانانو ته، هغه کسان چې د هېواد څخه ځي بهر او افغانستان پرېږدي، وایي کار نشته، مشکلات دي او خوشحالي نشته او ډاډمنه فضا، هغوی ته دې پیام څه دی؟ شکر الحمدلله کار هم شته ده، هر څه شته ده، خو دلته د خپل ملک کې کار شته ده او هر څه شته ده دلته، نه جنګ شته ده. شکر الحمدلله هر څه برابر دي د افغانانو لپاره او دا موږ ورته وایو چې خپل ملک کې کار وکړئ او دا به یو افتخار تاسې لپاره باندې خپل وطن ته خدمت وکړئ، زده کړې وکړئ او دغه مو پیغام ده افغانانو ته. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ.
هم ستړي مه شئ، هیله ده تر دې دمه مو د خپرونې څخه خوند اخیستی وي. راغلي یو بیا هم حبیب الله ځاځي پارک ته، بېلابېلو ځوانانو سره مرکې درلودې، مصاحبې درلودې د اختر په اړوند. دلته راغلي یو چې یو پلار د خپلو ماشومانو سره راغلی د حبیب الله ځاځي پارک ته د اختر د لمانځلو په مناسبت. دوی سره خبرې کوو، غږېږو چې نن ورځ څنګه پیل کړې وه او همدارنګه اختر ورځې څنګه تېره شوې. سلام، ستړی مه شئ، په سر کې دې که نوم راته ووایې او اختر دې هم مبارک شه. وعلیکم سلام، نوم مې جت الله دی. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ کور ودان. الحمدلله ډېر ښایسته اختر دی، الحمدلله په ارامه فضا کې اختر دی، د خوشحالۍ اختر دی او هېڅ مشکل نشته دی. الحمدلله ډېر خوشحاله یو تاسو نه چې ستاسو مینهوالو ته لیدلو ته بیا هم د اختر موږ د خوان اختر مبارکي وایو ورته. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ وروره. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. څنګه و نن چکر څنګه و؟ ماشاءالله تاسو هم د یو ښه پلار په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړی، خپل ماشومان هم چکر ته راوستل دي. کوم ځای نه راغلي یاستئ او همدارنګه څنګه وه نن ورځ مو؟ الحمدلله ډېره ښه ورځ ده او ډېره خوشحالۍ ورځ ده، اختر مبارکي ده. نو زه د خپل ماشومانو سره د تفریح دپاره خاطره رالم دلته دې پارک ته چې ما له ماشومان هم تفریح کوم، خپل هم تفریح، دا صحت دپاره هم ښه وي، خوشحالي هم ده. نو ډېر راغلي د چکر په خاطر باندې. ډېر زیاته مننه. د کوم ځای څخه راغلي یاستئ؟ لرې ځای څخه راغلي یاستئ؟ نږدې ځای څخه راغلي یاستئ؟ څه پلان هم دی؟ څومره وخت کېږي دلته یاستئ؟ نور هم اوسئ، د غرمې ډوډۍ همدارنګه څه پلان لرئ؟ ډېره مهرباني. د ارزان قیمت د سلیم کاروان نه راغلی یم او پلان انشاءالله شته دی چې ستاسو هم داسې مېلمانه کو، نور څوک هم مشکل نشته انشاءالله. او په دې خاطر چکر به خاطر راغلي یو دلته چې بس تفریح وکړو. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو لیدونکو. ګورئ چې ګلالي ماشومان هم شته، د پلارجان راوستي دي تر څو چکر ووهي، د اختر د په خوښیو څخه خوند واخلي. ګلالي ماشوم سره هم خبرې کوو. اختر دې مبارک شه، نوم دې څه دی؟ ستا دې مبارک شي، نوم مې حکیم الله دی. ډېره زیاته مننه. څنګه و نن چکر دې ووهه، خوند دې واخیسته، خوشحاله شوې که نه؟ او ډېر خوشحاله شوم او چکر خوند مو واخیسته، ډېر خوشحاله شوم. ډېر ښه. دا دوه درې نور ماشومان دې څه کېږي؟ خور او خورګانې او ورور دې دی او که بل څه مناسبت دی سره؟ او خور او ورور مې دی. ښه، ډېر ښه. نور ملګري دوستان ماشومان دې ولیدل، څه پیام لرې چې پلارونه خپل ماشومان پارکو ته راولي، چکر ورکړي؟ څه نظر او څه خبره لرې پلارونو ته او همدارنګه مشرانو ته؟ او چکر ته باید ماشومان هم راشي او غټان هم راشي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، د ماشوم سره او همدارنګه د قدرمن ورور سره موږ تاسو مصاحبه او مرکه وکړله. وویلې چې د اختر د لمانځلو لپاره حبیب الله ځاځي پارک ته راغلي یو او په رښتیا هم چې دلته ډېره ګڼه ګوڼه ده، همدارنګه ماشومان، د سپین ږیري ځوانان او د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه د هر ولایت او د هر سیمې څخه خلک راغلي دي تر څو اختر ولمانځي. هیله مند یم تاسو هم مونږه تر پایه ملتیا وکړئ او پاتې خپرونه هم وګورئ. درنو هیوادوالو، بیا هم ستړي مه شئ. هیله ده تر دې دمه مو خپرونې څخه خوند اخیستی وي. دلته یو ډله نور ځوانان هم شته چې غواړي د اختر په تړاو موږ تاسو سره مرکه وکړي. د دوی څخه پوښتو چې د کوم ځای څخه راغلي دي او نن ورځ د اختر ورځې څنګه پیل کړې ده. سلام، ستړي مه شئ، په سر کې دې که خپل نوم راته ووایې او دا ووایې چې د کوم ځای څخه راغلی؟ ډېره مننه. ما نوم سید خان شینواری د په اصل کې د ننګرهار اوسېدونکی، فعلا د کابل اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه. د څومره وخت کېږي چې کابل ښار کې اوسېږئ او همدارنګه حبیب الله ځاځي پارک مو ولیده، ملګري دوستان همدارنګه هیوادوال مو ولیده، څنګه و اختر ورځ څنګه وه؟ ډېره مننه. موږ خو تقریبا 15 کاله کېږي چې په کابل کې ژوند کوو او مخکې له دې په ننګرهار کې اوسېدلو او ماشاءالله اختر خو ډېر ښه اختر دی. د نورو پرتله موږ چېرته فکر وکړو د امنیت له لحاظ نه، د خلکو د بیروبار وګورو، نو ډېر ښه او خوندور اختر دی. موږ هم ترنه خوند واخیسته. په لومړۍ 2 ورځو کې اوله ورځ کور کې وو، دویمه ورځ لاړو بل چېرته هم چکر ووهه، په دریمه ورځ موږ هم راغلي وو په د ځاځي پارک ته راغلو او غواړو چې د خپل ساعت دغلته خپلو هېوادوالو سره تېر کړو.
پرته له شکه چې زموږ په هیواد کې په هر ځای کې بېلابېل دودونه دي رواجونه دي او په خاصه توګه په مشرقي سیمه کې او بیا هم شینوارو ولسوالۍ کې ستاسو که د خپل دود او دستور په هکله موږ ته لږ ووایئ چې اختر ورځ هلته خلک څنګه لمانځي کله چې اختر لمونځ وشي سپین ږیري ځوانان څه کوي کوم کارونه کوي او وروسته د هغه بیا دوهمه او درېیمه ورځ څه کارونه کوي په لوی اختر کې خو داسې وي کله چې د موږ سهار راجګېږو ملا صاحب جومات کې خپل اعلان کوي چې د اختر لمونځ به په دغه بجو کې کېږي او بیا کله چې دغه کله ووایي نو هلته وایي چې په دغه ټایم باندې تاسو سهار چای راوړئ جومات ته نو هغه هر یو خپل کور نه چای راوړي جومات ته بله چې هغه راوړي بعد هغې نه هر څوک ځي خپل کور ته جامې اغوندي او د اختر لمونځ ادا کوي کله چې د اختر لمونځ ادا کړو د اختر لمانځه نه بعد هر یو مبارکي ورکوي بیا کورونو ته ځي د لوی اختر کې بیا داسې وي چې کله مبارکي خلاص شي جومات کې نو هر یو ځي کورو ته خپل قربانۍ کوي نو بعد قربانۍ نه نو بس بیا مازدیګر موده کې په کورونو باندې ګرځي ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو د یو ځوان څخه مو مرکه وکړله چې هغه هم د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ و د اختر دود او دستور په هکله یې موږ تاسو ته معلومات راکړه نوره خپرونه هم پاتې ده بېلابېل ځوانان دي بېلابېل هیوادوال دي چې د اختر د لمانځلو لپاره د حبیب الله عزازي پارک ته راغلي دي د دوی سره به هم مرکه او مصاحبه کوو د هغوی څخه به هم اورو چې د اختر ورځې څنګه تېرې کړې او د حبیب الله عزازي د پارک څخه یې څنګه خوند واخیست درنو هیوادوالو بیا ځلې مې سلامونه ومنئ هیله یم تر دې دمه مو د خپرونې څخه خوند اخیستی وي دلته یو ډله نور ځوانان هم ناست دي چې ورځو ورسره مرکه کوو او د اختر په تړاو ترې پوښتو چې حبیب الله عزازي پارک ته راغلي دي د اختر څخه یې څنګه خوند اخیستی او د کومو سیمو څخه راغلي دي سلام ستړی مه شئ په سر کې دی که خپل نوم راته ووایئ او د کوم ځای څخه راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله د کندهار ولایت څخه راغلی یم د کندهار اوسېدونکی یم د شبخانې سیمې خپل کور دی او زما نوم محمود دی د پلار نوم مفتي محمد طاهر دی ډېره مننه محمود جانه څومره موده کېږي چې کابل ته راغلی یاستئ او په کابل کې د کندهار پرتله کوم توپیرونه مو لیده څه په اختر لمانځلو کې مو کوم دودونه او رواجونه ولیدل چې کندهار سره یې توپیرونه دي د پرون اومه ورځ رالمه ماښام سهار راورسېدلمه نو بیا دلې مې قریبان کور دی نو بیا لاړو بغلان ولسوالۍ ته بیا کسر چې دی کسر ته پسې لاړلو ډېر ماشاءالله ډېر ښه شینګار ډېر ښایسته ځایونه دي ډېر ښه خوند یې ډېر ښه ځایونه دي او رواجونه د کندهار څخه نه کې بدل دي نه کې بله کندي نه کندهار کې بله کندي رواجونه دي هلته نور بله کندي او کندهار یعنې د کابل توپیر سره لري اوسه په کندهار ولایت کې معمولا د اختر ورځې څنګه لمانځل کېږي د مثال په توګه کله چې سهار شي د اختر لومړۍ ورځ وي وروسته لمانځه خلک چیرې ځي مشران کشران دا دود و رواج څنګه دی په کندهار کې چې اول د اختر لمونځ چې وسي د اختر لمانځه بعد کوچنی اختر که غټ اختر غواړي خپل اخترۍ کوي بیا نو قریبان یې نه قریبان سره پوښتنې کوي دا قریب کلاس قریب کلاس ښه قریبان مکمل چې خلاص بیا نو زیب دغه میلې کوي خپل د الله د بابا صاحب د ارغنده او د پنجوایي د بس والا میلې دي ډېره مننه درنو هیوادوالو د قاضي صاحب سره مو مرکه وکړله همدارنګه دلته دوه نور ځوانان هم شته چې دوی هم غواړي مرکه وکړي د دوی څخه پوښتو چې د کومو سیمې څخه راغلي همدارنګه نومونه یې څه دي سلام ستړی نه شئ نوم دې څه دی او اختر دې هم مبارک وي ستا دې هم مبارک شي نوم مې سباوون دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم او فلحال خو دلته زندګي کوو اول سر کې د هیواد ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم که د هیواد نه بهر دي که د هیواد داخل دي ټولو د لوی اختر مبارک شي ډېره مننه حبیب الله عزازي پارک ته راغلي وئ څه مو وکړل د اختر څخه مو خوند واخیستل وا مو نخیستو د دې تر څنګ چا سره راغلي وئ څه پلان لرئ پلان خو دا دی چې سهار راغلو پارک ته زنګوی کې کېناستو دغه انډیوالان مو راسره دي لږ چکر و تفریح وکړو ځکه چې همدا اختر دی چې مسلمانان پکې دا دوه اخترونه چې مسلمانان پکې تفریح کوي همدې خاطر موږ راغلو پارک ته خپل تفریح دپاره چې تفریح وکړو ډېره زیاته مننه لکه څرنګه چې د دې بل ملګري څخه موږ هم وپوښتل د کندهار ولایت د دود او رواج په هکله باندې خوست هم دا طبیعي خبره ده چې په افغانستان هر هیواد او ګوټ ګوټ کې بېلابېل دودونه او رواجونه دي د خوست ولایت خلک په عامه توګه اختر څنګه لمانځي او د کابل خلک سره توپیر څه دی توپیرونه خو ډېر دي خوست خلک چې دي میلمه پاله خلک دي اول سهار کې چې لمونځ وکړي بیا لاړ شي کورو ته مبارکي وکړي د اختر هغې نه بعد راوځي خپل خپلوانو ته تره زامنو ته ګاونډیانو ته ورځي اختر مبارکي کوي ډوډۍ خوري هغې نه بعد کورو ته ځي بیا د اختر دویمه چکر ته ځي
ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو. دلته خوا کې یو بل ملګری هم شته چې د هغوی سره هم خبرې کوو. سلام اختر دې مبارک شه. نوم دې راته ووایي او تاسو د کوم ځای څخه راغلئ؟ وعلیکم السلام. ستاسو دې اختر مبارک شي. نوم مې حضرت الله د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. په لومړي سر کې د ټول مسلمان امت ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله لرم چې خوشحاله اختر ولري. پکتیا ولایت څخه یم او اوس په کابل کې اوس. پکتیا ولایت دا ورور د خوست دی او تاسو د پکتیا خلک سره ملګرتیا لرئ. پکتیا ولایت په اړوند که ماته ووایي چې څه دودونه او رواجونه پکې دي چې د کابل ښار څخه توپیر وي او تاسو په ټوله کې اختر څنګه لمانځئ پکتیا کې؟ پکتیا ولایت چې کوچنی اختر وي د منځ نه وروسته بیا دوی ټول ځي مبارکي وړاندې کوي، یو بل سره مبارکي کوي، خپلو خپلوانو ګاونډیانو سره مبارکي کوي. او لوی اختر چې د لوی اختر کې دوی چې کله لمونځ وکړي بیا ځي مبارکي ورکوي، بیا خپل اختر یې کوي ټول. او کابل کې هم همداسې یو موږ. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ځوانانو سره مرکه وکړه، د اختر په تړاو مو خبرې سره وکړې او د دې حبیب الله ځاځي پارک اړوند او د چکر او میلې په اړوند خبرې وکړلې. هیله مند یم تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خپرونې آخري شیبې دي او انشاءالله چې تاسو ته یوه ښه او د خونده ډکه خپرونه مو چمتو کړې وي. درنو هیوادوالو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره مل وئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په حبیب الله ځاځي پارک کې مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې زه احمد خبیب حسرت ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. الله مو مل شه. ښې چارې.